درې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. دوستانو کله چې موږ چاته وایو هغه ما ځوروي یا هغه ماته مزاحمت کوي، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو er stört mich، هغه ما ځوروي. او کله چې موږ چاته وایو بې ځایه خبرې مه کوه، فضول خبرې مه کوه، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایو reden Sie keinen Unsinn، reden Sie keinen Unsinn، بې ځایه خبرې مه کوئ. او کله چې موږ چاته وایو ته ډېر ټوکي یې، ته ډېر مسخره یې، یعنې ډېر ریشخند وهې، اکثره څوک ټوکې کوي، دغه جمله په الماني ژبه داسې وایي du bist so lustig، du bist so lustig، یعنې ته ډېر ټوکي یې، du bist so lustig. کولی شئ دغه جملې زما سره زده کړئ.